قدرمنو نن زمونږه موضوع ده ټپه، یعنی ټپه څه ته وایي. او په ټپه باندې د څه ویلو نه وړاندې زه تاسو سره یو څو ټپې د نمونې په توګه شریکوم. د پښتو یوه ټپه ده چې چېرته ځې حال راته وایه، چې د زړه کډه درنه مخکې وړمه، دیدن د خدای په امر کېږي، یار لیونی دی زړه زما نه بدوینه، څنګه بې وسه ورته ګورم لیلا د بل کاله ته ځي ما هېروینه. دا نیمه شپه بوی د لونګو چېرته د پیغلو اتڼونه شوي دینه، خدای دې د ښې ورځې خاوند که چې د شلېدلې لوپټې نه خلاصه شمه. سالو مې پاس په پړي زوړ شو، پیزوان مې زنګ شو جانان کور ته نه راځي نه، د بېلتانه سخته سفره د یار تر دره چې رسېږم مړ به یمه. ټپه د پښتو د شاعرۍ یو ولسي صنف دی، لکه څنګه چې بدله، لوبه، چاربیته، سندره، نیمکۍ، بګتۍ دا زمونږ ولسي اصناف دي. دغه رنګ ټپه هم د پښتو د شاعرۍ یو ولسي صنف دی. یعنی ولسي شاعري یعنی هغه شاعري چې هغه ولس کړې ده، عوامو کړې ده، شاعر نه دی معلوم. دې ته فولکلور هم ویلی شي، دې ته لوک ادب وایي، دې ته عوامي ادب وایي، دې ته شفاهي ادب هم ویلی شي. ځینې خلک خو د دې د زړښت دعوه کوي چې ټپه د زرګونو کالو نه را روانه ده، خو ځینې پوهان وایي چې نه، د ټپې زیات نه زیات عمر 100 کالو نه زیات نشي کېدلی، دا چې مطلب ریټن فارم کې راغلی ده، تحریري صورت کې راغلی ده. مقبولیت یې څومره دی؟ مقبولیت یې دومره زیات دی چې د پښتو د ټپې هره ښځه د پښتو د ټپې شاعره ده. پښتو ژبې انفرادیت هم دا دی چې دا په نورو ژبو کې نشته دی. البته اشرف کمال او ځینې نورو رایټرانو لیکوالانو دا خبره کړې ده چې دا په پنجابۍ کې هم شته دی، لکه څنګه چې ماهي ده. خو دا خبره دا دعوه بالکل بې بنیاده ده. د هغه ټپې او د دې چې کوم ساخت دی، سټرکچر دی، بالکل سمون نه خوري. یعنې د پښتو د شاعرۍ چې کوم ټپه ده نو هغې کې پیلنۍ 9 چپې دی، ورپسې 14 خو ډېره زیاته روانۍ سره ویلی کېږي. تاسو که وګورئ چې پښتو څومره ټپې دي نو د یوې ټپې هم چېرته شاعر نه دی معلوم. او د دې اوس وجه تسمیه څه کیدی شي؟ قاضي عبدالحلیم اثر صاحب وایي چې ټپې ته ځکه ټپه وایي چې یوه مصرۍ غټه او بله وړه وي، یا د دې نه علاوه خلک ورته لاسونه ټپوي، په دې وجه ورته ټپه ویلی شي، یا چې کوم دی دې سره اواز ټپ شي نو دې ته په دې وجه باندې ټپه ویلی شي. بل دا ده چې په تناره باندې جینکۍ چې ټپې کوي نو هغه ټایم کې د دوی د روټو چې کوم ټپاري په دې وجه باندې ورته ټپه ویلی شي. نو البته یو مصره د دې 9 سېلابۍ او دویمې 14 وي. که موږ وګورو د ټپې نور هم ګڼ شمېر نومونه دي. یو نوم یې مصره هم ده، بل نوم یې لنډۍ ده. یعنی مصره ورته ولې وایي؟ دی وایي دا لکه د مصر چې څومره مشهورې تورې دي د هغې په شان دي، لکه هغه چې څنګه تیره توره وي دا د هغې تورې په شان کار د دې نه اخیستل کېږي. لنډۍ ورته ځکه وایي چې د دې لومړۍ مصره لنډه وي او دویمه مصره اوږده وي. یعنې برنۍ مصره 9 چپې 9 سېلابه او دویمه 14 وي، په دې وجه ورته ویلی شي. که تاسو ټپې راولئ او د هغې د ژبې جایزه والئ نو دې کې هغه ولسي رنګ دی، عوامي رنګ دی، ځکه چې دا ولس تخلیق کړي ده نو ژبې ځکه روزمره ده، عام فهم ده، ساده ده، اسانه ده، روانه ژبه ده پکې، لکه د متل کار ترې اخیستل کېږي، په دې وجه مقبولیت هم زیات دی. موږ د پښتو زیاتره ټپې که موږ وګورو هغه خبره چې سړی یو بل سره مخامخ نشي کولی، یا هغه خبره چې هغه د ښځو د نسوانیت په وجه باندې هغوی نشي کولی، یو اظهار وي، انکار وي، هر قسم خبره وي په ټپه کې کیدی شي. لکه یوه پیغله وایي چې مورې کاکا زوی به ونه کړم چېرته به ما ورته لالا ویلي وینه. اوس د دې صنف فایده څه ده؟ اهمیت یې څه دی؟ افادیت یې څه دی؟ د یو قوم تهذیب، ثقافت، ژبه، رویه، اندازې بیان، تمدن، سیاست وغیره دا ټول چې کوم دی په ټپه کې موږ راځای کړي دي. دا د اظهار یو اسانه طریقه ده، هر عوامي اړخ پکې شته دی. تاسو که ټپه راوالئ او د ټپې موضوعات وګورئ نو دې کې ګودر، منګی، چینه، چینار، روایات، واده، غم، ښادي، سیاست، ننګ، جنګ، بېننګي، ګیلې، غیرت، دوستي، دشمني،
قبایلي تعصبات، علاقې رسومات، نظریات، مینه، ریبار، رقیب، د یو بل خلاف سازش، ښځې خاوند ژوند، تله راتله، دارنګه شرارت، تاریخي واقعیات، جغرافیه، هر قسم موضوعات پکې شته دی. د ټپې تاریخ متعلق خو عبدالحی حبیبي دا دعوه کوي چې د ټپې 1000 کاله عمر دی. دارنګ پرتو روهیله چې کوم دی هغه هم وایي چې دا ټپه زرګونه کاله پخوانی ده او دا خبره هم ویل کېږي چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، یعنې وایي دا ډېره زیاته زړه ټپه ده. خو دې ټپې ته که موږ وګورو دا ژبې دومره اسانه ده نو د دې نه دا نه اندازه موږ نشو لګولی چې دا به ډېره زیاته زړه، یعنې دا اوسنۍ ژبه ده، د اویا اتیا د سلو کالو ژبه د دې نه ټپې نه معلومیږي چې دا ډېره زیاته اوسنۍ ده. یا د دې نه علاوه دې کې ټپه کې د عوامي ژوند عکاسي وي، د پښتنو دا مشترکه یو میراث دی. نو عبدالحی حبیبي صاحب چې کومه دعوه ده نو د هغې دپاره هم داسې ټوس شواهد یا دلایل هغه نه دي وړاندې کړي. البته اوس موږ د ځینې پوهانو رای که وګورو نو قلندر مومند چې کوم دی هغه وایي چې ټپې ته ټپه ځکه وایي چې دا ټپه مهر ته ویلی شي، یعنې دی وایي دا د ضرب المثل په توګه هم استعمالیدی شي. د مشتاق مجروح صاحب کتاب زرکاڼې که تاسو وګورئ هغه د ټپې متعلق لیکلی دي چې ټپه د پښتو د ولسي ادب یو ډېر زوړ صنف دی. ټپه پښتو په ټولو علاقو کې یو شان مقبوله ده، خو چېرته ورته ټپه او چېرته ورته لنډۍ یا مصره ویلی شي. د ټپې وجې تسمیې دپاره مختلفې خبرې کېږي، لکه څوک وایي چې دې ته ټپه ځکه ویلی شي چې ویونکي د ویلو په وخت د خپل اواز اوچتولو دپاره په یو غوږ لاس ږدي. ځینې خلک وایي چې ټپې ته ټپه ځکه وایي چې خلک ورته لاسونه ټپوي. ځینې خلک وایي چې پښتانه په خبرو کې لکه د متلو ټپې استعمالوي او اکثر خبره په ټپه ټپه ختموي، یعنې د ټاپې کار ترې اخلي ځکه ورته ټپه وایي. ځینې وایي چې د یو کس ټپه وي وکړي نو مقابل کې بله هم ټپه کوي او دواړو سره خپل ملګري وي او هغه ورله شا ټپوي، او یو حقیقت دا هم دی چې د ټپې یوه مصره د بلې نه کمه وي ځکه ورته ټپه وایي. دغه شان د لنډۍ دپاره دا خبره کوي چې لنډۍ د مار یو خطرناک قسم دی چې زهر ډېر تیز وي او ټپه هم زر اثر کوي ځکه ورته لنډۍ وایي. ډېر خلک وایي چې ټپه چونکې لنډه وي ځکه ورته لنډۍ وایي. دغسې د مصرې په هکله ویلی شي چې د ټپې یوه مصره لنډه او بله اوږده وي او دواړه په یو مصره شمېرلی شي. ځینې وایي چې مصره خوږو یعنې چینۍ ته ویلی شي او دا هم په سړي خوږه لګي ځکه ورته مصره وایي. دې خبرې سره اتفاق ضروري نه دی، داسې خو د هر یو صنف څه نه څه توجیه کیدی شي. هر څه چې دی خو ټپه هغه څیز دی چې یوه مصره یې وړه او بله اوږده وي، لنډه مصره یې 9 سېلابه او اوږده مصره یې 14 سېلابه ده. په پوهنه کتاب کې سحرګل کتوزي صاحب د ټپې موضوعات راغستي دي، هغه یو څو نمونې د هغه کتاب نه تاسو سره شریکوم. یو همدیه ټپه ده چې مینه د خدای او رسول ښه ده، دا نورې مینې لباسي پاتې بشینه. یا که تاسو ګورئ ننګ غیرت او پښتونولي هم په ټپه کې شته دی. که د وطن په ننګ شهید شوي په تار د زلفو په کفن در لګنډمه. یا بل تاسو ګورئ تاریخي ټپه وګورئ که په میوند کې شهید نه شوي ګرانه لالي بې ننګۍ له دې ساتمه. یا که تاسو سیاسي اړخ وګورئ په ټپه کې د ازادۍ ناوې جوړیږي هر یو زلمې نارې وهي زما د شینه. یا که تاسو عشقي ټپې وګورئ د مینې محبت چې زړه مې سوری وینې تساسي د غم چنچڼې پکې جعلي جوړوینه. په لاره ځم توبې وباسم ستا د یارۍ توبه مې خولې له نه راځي نه. یا د محبوب د اندامونو ذکر تاسو وګورئ چې شونډې د سرې د مخ د سپین دی لکه په جام کې د ګلابو پاڼې وینه. سترګې د تورې په چل ګوري د لیلا خورې په کتو د مین کړمه. زما په زړه دې باڼه خښ کړل سترګې په رو غړوه زخمي دې کړمه. یا که تاسو اخلاقي ټپې وګورئ د خیاله کوږ په لاره مزه مرګ در پسې دی کاږه خلک سموینه. د ظلم جام به دې نسکور شي په مظلومانو باندې مه کوه ظلمونه. یا که تاسو ټپه کې د ګودر ذکر وګورئ چې ګودر له ځم را پسې راشه منګي مې دوه دي نرۍ ملا مې ماتوینه.
یا دا ټپه تاسو ګورئ چې په سر نرۍ لوپټه نه وړم، په سر نرۍ لوپټه نه وړم، په زړه درنې خبرې ستا د بېبې وړمه، زرې زرې زړه به راټول کړم، زرې زرې زړه به راټول کړم، بیا به په نوم د یارانې سړی رټمه.